وباسي ښه ماته دې نه ګوري کاږه دې ګوري او زما د مخ د سترګې وباسي ښه ماته دې نه ګوري کاږه دې ګوري او زما د زړه زخم دې نه راسپړي چې ورته نه ګورم نو نه دې ګوري پخپله به مې خپل هر یو ارمان وجه یو وخت کې ما هم د چا په مینه باندې ځان وجه یو وخت کې او زما د درد کیسې سره بې سمې اوښکې تللې قسم دې په جړا به مې یاران وجه یو وخت کې رقیب سره خوشحاله د بل چا ته حاجت نشته صفا یې راته وویل چې تا ته حاجت نشته زما په جنازه باندې دې ښه خوشحالي وکړي زما د جنازې په کټ جړا ته حاجت نشته رقیب سره خوشحاله د بل چا ته حاجت نشته صفا یې راته وویل چې تا ته حاجت نشته نو زما په جنازه باندې دې ښه خوشحالي وکړي زما د جنازې په کټ جړا ته حاجت نشته د چا به ځان ومه صاحبه د چا زړه ومه زه څوک داسې و چې مقصد د ژوندانه ومه زه او چې بیا لیدونو زما به دې ما ته ټول بیان کړه حیران به دې یم چې خوښ شوی پسې ومه زه نور مې د ولقې نه بهر ووته درد د اندازې نه بهر ووته ستا د محبت نشه یې پرېښوده ستا د میکدې نه بهر ووته ستا د محبت نشه یې پرېښوده ستا د میکدې نه بهر ووته او ګرانه د حسرت چې واپسي وکړي ستا د دروازې نه بهر ووته یو نظم درته وایم د نظم عنوان دی ژوندی احساس ما مې د خپلو ارمانونو جنازه واغسته تر ډېره حده مې په خپلو ولو وګرځوله سوا زما نه یې هېڅ چا ګډله اوږه ورنکړه هغه چې څوک به یې خپل پیر او خپل مرشد ګڼلو هغه امام یې هم په مړونې جنازه ونه کړه بیا مې راواغسته روان شوم د ځنګل طرف ته تر هغې تلم د بېلتانه دښتې ته ورسېدم د ارمانونو سوځېدو یو لوی شمشان و پکې هلته مې کوزه که اوږې نه په قلاره شانتې هلته مې کوزه که اوږې نه په قلاره شانتې د محبت ټول خشاکونه مې ورلاندې کېښول د خپل ژوندي احساس تیلی مې ورته ووهلو غرغنډې داسې چې د سره د سړي اوړېدې ته صرف اورې او په تا باندې ویښته ودرېږي ما چې ارمان سېزه په ما باندې بسه تېرېده ته صرف اورې او په تا باندې ویښته ودرېږي ما چې ارمان سېزه په ما باندې بسه تېرېده لکه هندو تر هغې ناست وم چې ایره سړه شوه په دریو حصو مې کړه تقسیم د قربانۍ په شانتې یوه حصه مې د هوا چپو ته وسپارله دویمه حصه مې د دریاب اوبو ته وبخله او درېیمه حصه مې هغه خلکو له سنبال ایښې ده څوک چې حسرت له د ناکام محبت زړه راسپړي